فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاری ترجمه د عزیزانو الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. مقدمه ویډیو کې ما ما دا خبره در سره شریک کړی وو چې موږ تاسو ته دا ډیر مهم دی چې دین د کوم ځای نه راواخلو سیش ته وایي دین د چا خبره ګرځېدی شي. عزیزانو ډیره ساده خبره دی. قرآن کریم د نبی علیه السلام سنت احادیث مبارک د دین ماخذ دی. دغه ځای نه باید دین راواخلو. نور خبرې چې فقهاو کړي نظرونه یې ورکړي بیا به یې نظرونو ته ګورو چې د قرآن کریم د نبی علیه السلام احادیث سنت مبارک سره سر وخوري. صحیح خبره دی. که چیرته یې سر نه خوړه بس خبره به یې پرېږدو. یوه خبره. بله خبره کومې مسائل سره کومې خبرې سره موږ تاسو چې مخامخ کیږو عزیزانو دغه خبره ډیر مهم دی چې دا وګورو چې د کومې خبرې سره زه مخامخ یم آیا د دیني اړخ لري که دنیوي. دین سره یې څه سر و کار شته که نه. هر مسائل نه شرعي مسائل جوړول د دین مسله جوړول د ډیر غلط کار دی. د شریعت په خپل خلاف کار دی. موږ ذهنیتونه داسې جوړ کړي عزیزانو چې هر خبره سره موږ تاسو مخامخ کیږو کاغه قومي خبره وي کاغه ملي خبره وي موږ تاسو ذهن کې دا راځي چې زه پښتنه وکم چې دا ګناه دی که ثواب. ولې موږ د شریعت خبره ځنه ګرځوو. زه د څو مثالونه هم درکوم چې په خبره باندې پوه شو. موږ تاسو ملي بیرغ ورځ چې راشي چې ملي بیرغ ورځ لمانځو ذهن کې مو دا راځي چې زه پښتنه وکم چې دا ثواب لري که ګناه. د پښتنه ولې راځي؟ د دوه وجو نه دغه پښتنه راځي موږ ذهن کې. اول چې موږ ته د دین ماخذ نه ده معلوم. دویم موږ ذهنونه یې داسې جوړ کړي چې په زندگی کې هر خبره موږ تاسو چې ورسره مخامخ کېږو د دیني اړخ لري. الان کې ملي بیرغ نه قرآن کې شته نه احادیث کې شته. بس خلاص د دین سره څه اړخ نه لري. د ما او ته ملي او قومي خبره دی که وبهیي. دویمه خبره نوی کال راځي. نوی کال چې هم راشي ما او ته ذهن کې دغه راځي چې زه پښتنه وکم چې ویل لمانځم ګناه لري که ثواب. عزیزانو هر مسله نه شرعي مسله جوړول غلط کار دی. د په خپله د شریعت خلاف کار دی. زه بل مثال هم درکوم. دریم مثال چې په خبره نور هم ښه پوه شو. که موږ تاسو جومات یو جومات جوړ کړو خلک ډیر شي په جومات کې نه ځایږي بیا بل چت ور باندې جوړو ځکه کوز ځکه نه لري چې کله مو بل چت جوړ کړ تیار شه د لمانځه دپاره چې کله یې خلاصوو موږ تاسو ذهن کې دغه سوال اتمن پیدا کیږي چې زه پښتنه وکم چې خلاص کم که نه. الان که د لمانځه دپاره مو جوړ کړی اس پښتنې ته ضرورت نشته خو ذهنونه یې داسې موږ جوړ کړي چې بیا هم پښتنه کو. که چیرته بیا پښتنه عزیزانو وکړو مذهبي خلکو نه پښتنه وکړو دوی چې موږ تاسو ته ځواب لږي بیا ورسره لیکي چې په دا شرط په دا شرط په دا شرط د خلاصوی شي. د شرطونه کومه شه؟ د شرطونه دین دی؟ د شرطونه دین ګرځېدی شي؟ نه. د شرطونه قرآن کریم د نبی علیه السلام سنت احادیث کې شته؟ نه. د فقهاو هغه کتابونه چې لیکلي یخ کې شته. هر کتاب هر فقهي کتاب دین نشي ګرځېدی. هر دوی خبره دین نشي ګرځېدی عزیزانو. نو د خاطره دغه مثالونه ما درکړه چې کوم خبر سره موږ تاسو ورسره مخامخ کیږو اوله دا وګورو چې د دیني اړخ لري که نه. قرآن کریم کې سورت اعراف کې پروردگار عالم دا خبره د یهودو په باره کې کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ويضعوا عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. ای نبی علیه السلام دوی هغه پیټی هغه بوج لري که چې په دوی باندې دروند شوی هغه کړیو نه اخلاص که چې دوی پکې تړل شوي. بوج کړی داسې ته وایي څه مطلب دی؟ دغه خبره ته کې چې یهودو فقهاو خپل خبرې دین کې ګډ کړی وو. نن سبا هم هغه امت ذهنیت په هغه ځای کې دی چې هر مسله هر خبره ورسره مخکې دیني اړخ ورکوي. ټولو نه دا ډیر مهم دی چې ته د کومې خبرې سره مخامخ کېږي دا وګوري د دیني اړخ لري که دنیوي. هر خبره د شریعت په تله تلل په خپله د شریعت خلاف کار دی عزیزانو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.